अस्सलामुअलैकुम अमनियात मोहब्बत चैनल کې ستاسو هر کله دی ما تاسو ته لپاره د محبت یو ډیر زبردست او بهترین تعویض راوړلو ستاسو په فرمایش باندې چې ماته تاسو ډیر زیات میسیجونه کوئ کمنټونه کوئ نو ما ویل چې راشه زه تاسو ته داسې تعویض درکما چې تاسو ته تعویض وکړئ او خپل فائدہ ته اوچته کوي نو د تعویض لپاره تاسو ته اول د خپل محبوب د کپڑے ضرورت دی کچري تاسو د محبوب کپڑا تاسو سره اویلیبل نوي نو تاسو به د خپل محبوب نه یا د هغه فیملی کې چانه د خپل محبوب کپڑا وغواړئ او کته هم اویلیبل تاسو سره مثال اسانه نوي داسې کول نو تاسو په یو سپینه کپڑا واخلئ او تاسو په خپل محبوب ته ورکړئ چې هغه یو 2 ورځې استعمال کړي دا هغه خلکو لپاره ده چې خپل محبوب ورسره وي خو د محبوب په زړه کې او دماغو کې د بل چا خیالات وي او یا څوک د یریږي چې زمونږ محبوب یا زمونږ فیملی والا څوک مونږ نه جدا نشي او دا غواړي چې هغه په زړه کې مونږ د لپاره قدر او عزت او محبت وی او بل چا د طرف ته ګوري هم نه نو دې د وجه نه دا تعویض تاسو ته ما راوړلو چې تاسو دا تعویض وکړئ او خپل فائدہ ته اوچته کړئ تاسو چې خپل محبوب ته سپینه رومال ورکړئ چې هغه یو څو ورځې استعمال کړي هغه رومال پرې د تاسو د محبوب خوشبو ولګي نو دا تعویض به تاسو په هغه باندې لیکئ او کدا سي خويندې وي چې هغه په خپل خوند باندې یریږي چې زمونږ خوند مونږ پرېګ نه دی بل چاته ورنشي یا چاته ورغلي وي او هغه غواړي چې زمونږ خوند چې کم دی هغه پردي خزه پرېګ دي ناجایز تعلقات ختم شي او صرف زمونږ د پاره د هغه په زړه کې محبت پیدا شي نو دا خزه خپل خوند د پاره او خوند خپل خزي د پاره هم کولای شي دا چې تاسو کله کوي نو دا تاسو به د زوال په ټیم کې نه کوي بقایا چې د تعویض ولکم تاسو ته چال خودلې دي دا چال طریقې سره به کوي او د ورځ هم نه دی مقرر او د ټیم هم نه دی مقرر بس دا تاسو د زوال په وخت کې نه کوي زوال ټیم هغه ته وایي چې 12 بجاو شي تر 1 بجو پورې به تاسو دا نه کوي دغه څه وستړي بار پورې نشي کولای خو بیا هم 1 بجې پورې بهتره دی چې تاسو د تعویض ور نه کوي دا یو غنټه به تاسو نه کوي هغه کله شپې وي او کله ورځې وي چې 12 بجو شي تاسو به دا تعویض نه کوي بیا چې کله د نه علاوه ټیم تاسو سره اویلیبل وي نو دا تعویض به تاسو د خپل محبوب په کپڑے باندې ولیکئ او چې څنګه چالي لیکل شوی دی دغه شانتي به چال جوړ کړئ او چې کمی خانه کې 1 2 انسي ما تاسو ته ولې دي نو تاسو به دغه چال په مطابق سره دا خانو کې دا عدد لیکئ بیا دا بره خانو کې لیکل شوی دی فلا بن فلا د فلا په ځای تاسو د خپل محبوب نوم واچوي او بیا به که هلک وي نو بین به کوي او که جنی وي د هغه بیا به بین دی کوي بیا به د هغه د مور نوم ورواچوي بیا د لاندې لیکل شوی دی فلا بن فلا فلا په ځای تاسو خپل نوم واچوي که تاسو هلک نو بین به کوي او که جنی نو بین ته به کوي بیا به د خپل مور نوم واچوي بیا چې کله دا مکمل شي نو بیا به تاسو موم جمع کړئ یعنی د تعویض شکل به ورته ورکړئ دا نه دی چې څنګه د کاغذ کې د موم جمع کیږي او د تعویض شکل ورکول شي د کپڑے ته هغه شانتي تعویض چا نشي ورکولای نو د تاسو نورمال راون کړئ او یو ګټه وګورئ چې هغه ډیره زیاته لکه درنوي تقریبا چې د هغه وزن چې کم دی 5-6 کیلو پورې وي نو بیا به دا تعویض د هغه ګټه لاندې کېږدئ ګټه یعنی چما ورته وایي نو دا به د هغه لاندې کېږدئ ان شاء الله د تعویض رزلټ به تاسو په خپل سترګو باندې وګورئ د تاثیر به تاسو خپل سترګو باندې وګورئ خو چې کله هم کم یو هم زما ولا تعویض کوي یا د بل چا ولا تعویضونه کوي نو تاسو خپل آثار لازمی کوي آثار اکثر خلکو ته پته نشته چې څه مطلب دی مطلب دا دی چې کم د تعویض ولا الټا اثرات وي چې هغه په تاسو باندې ونشي نو د لپاره تاسو څلور وړو صورتونه او ایت الکرسی په ځان باندې چوف کوي چې تعویض ولا کم الټا اثرات وي چې هغه نه تاسو محفوظ وي د جنات ولوي کا نورمال روحاني وي نو چې هغه په تر سره تاسو د هغه تعویض ولا اثرات نه دی هغه موکلات نه چې د تعویض ولوي چې هغه نه په حفاظت کې وي او تاسو حفاظت لازمی دی اول ولې چې تعویض اکثر خلک کوي خو بیا خپل اثر نه کوي نو بیا د تعویض ولا الټا اثرات په هغه باندې وشي چې د ما د ډیر زیات میسیجونه په واتس اپ باندې راځي چې مونږ خو تعویضونه کړی دي خو الټا اثر په مونږ باندې کړی دی نو د هغه وجه دا دی چې تاسو یو خو تعویض په الټا طریقې سره کوي چې ویډیو تاسو ګورئ نه بس تعویضونو ته تاسو زور ورکړئ او یو تاسو په ورځ کې 3 سالور تعویضونه کوي نو هر یو تعویض چې کم دی 8 ورځې 21 ورځې او یو سلوي ورځې د دوه تعویضونو ټیم وي چې کله یو سلوي ورځې پورې چې تاسو تعویض تاسو ته رزلټ ډیر نکو نو تاسو بیا بل تعویض وکړئ اکثر خلک دا سدي چې هغه غنټې کې 2-3 تعویضونه کوي نو دا تعویضونه اثرات نه کوي تاسو خپل وخت ضایع کوي د په تاسو ته ما طریقه هم شیلا ورځ می هم درته خو دلای چې د ورځ مقرر نه ده او مثال دی چې تاسو د محبوب ولا تور کپڑا
کپڑا اویلیبل شولا نو تاسو یې بیا په سپین پین باندې لیکلی شئ او کچېرې تاسو ته سپینه کپڑا اویلیبل شولا نو بیا تاسو نورمال په تور پین سره ولیکئ که تور پین سره تاسو نشئ لیکلی نو د غټ مارکر چې کوم ملاویږي مغه سره هم دا تاسو لیکلی شئ ان شاء الله دا به تاسو ته داسې ریزلټ درکوي لکه څنګه چې تیر کمان نه تیر وځي او بالکل په نښه باندې لګي یا لمده خټه راواخلي او په دیوال باندې وتپي نو دغه شانتې به دا تاسو ته ریزلټ درکوي اوس دنه فایده اوچتول د تاسو په لاس کې دی چې زه تاسو ته تعویضونه درکړم هغه ستاسو په لاس کې دی چې تاسو تر فایده اوچتوي او که نه د ده ولا ما تاسو ته ورځې اثار هر یو شی مې درته وښودلو اوس د تعویض نه فایده اوچتول تاسو په لاس کې ده او امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي چې تاسو ویډیو خوښه شوي نو تاسو ویډیو لایک کوئ د سره زما حوصله افزایي کیږي او که د ده تعویض اجازت غواړئ نو اجازت دپاره تاسو چینل سبسکرایب کوئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي بقیه به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ